چمن حضوري چې د افغانستان یوه تاریخي سیمه وه چې دغه تاریخي سیمه د ښاروالۍ له لوري د دستفروشانو په یوه بازار بدله شوې. د دې ځای ګډونوال ښاروالۍ غواړي چې ژر تر ژره ورته ساحې مشخصې کړي چې تر څو د خپل کاروبار ته وده ورکړي. د افغانستان یو تاریخي ځای اوس د یو بازار بڼه خپله کړې ده. چمن حضوري څه باندې یو پیړۍ د مخه افغانانو ته تاریخي ارزښت لا لوړ کړ، خو اوس هڅه روانه ده ترڅو د کابل ښار د دریو حوزو د لاسي پلورونکو په یو بازار بدل شي. یوه اونۍ د مخه د کابل ښاروالۍ په یوې پریکړې سره د دریو حوزو د لاسي پلورونکو لپاره دغه ځای ځانګړی کړ ترڅو پیر پلور پکې ترسره کړي. ظاهرا هڅه دا ده چې ښار له ګڼې ګوڼې او بیروبار خلاص کړي او هم د لاسي پلورونکو لپاره یو خوندي او مناسب بازار پیدا شي. مګر د یوې اونۍ په تېرېدو سره لا هم یاد ځای کې لاسي پلورونکي منظم شوي نه دي او نه هم چاته ځای مشخص شوی دی. ګډونوال یې له ښاروالۍ غواړي چې دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي، ځکه پر وینا یې همدا یې د ژوند د چلښت یوه وسیله ده، خو اوس مهال یې د یو مړۍ ډوډۍ د پیدا کېدو دا وسیله په ټپه ولاړه ده. وایي تاسو دلته یو ځای درکوو، دا وزیر چمن ته یې موږ راوړي، دلته تاسو ته غرفې درکوو. نو موږ دلته راغلي یو، دلته موږ ته لا تر اوسه ځای نه ده مشخص شوی. مقصد ځای تر اوسه موږ ته راکړی نه ده، مقصد ګډوډ ټول ولاړ یو او تر اوسه هم شی خرڅ کړي هم نه یو موږ، ځکه چې دلته ګراکان تر اوسه لا موږ ته ځای نه ده راکړی او ګراک هم نشته تر اوسه. ښاروالۍ راغله دلته اوس روډونه یې په مابین کې تیر کړل، خو تر اوسه یې موږ ته ځای نه ده ټاکلی چې مقصد دغه ځای باندې تاسې ودرېږئ او دغه تاسې ځای شو یا غرفې دلته راوړئ او همداسې موږ دلته اوس بېکاره یو. شپږ ورځې کېږي چې موږ دلته راغلو. موږ د کلم چې کراچي همالته چلولې شور بازار کې لاسي کراچي وې راسره، هلته هم دومره کار پې کاوه چې بېګا ته به یو ډوډۍ پیسې باندې ګټلې او کور ته به مو وړلې. اوس دلته موږ بېکاره یو، تر اوسه موږ ته جای هم نه ده مشخص شوی. از شهر آمدیم، کراچی را آوردیم اینجا، جای برام میتن و چمن آمدیم دیگه. اینجا جای مشخص کرده، اگه بازار جور شد خیلی خوب میشه، خیلی خوب بازار هم میشه، بیروبار هم میشه، فرصتی میشه، شهر هم میگذره. کراچی ما را آوردن اینجا جای گرفتیم، یک هفته ور است که ما اینجا آمدیم و حالا فعلا بازار شروع نشده، بعدا اگه شروع شد خوب بازار میشه. مشکلش شاید از نایه باشه که نایه تقسیم میشه، از هر کی به نایش بهش نایه خود میره، از هشت هست، از یک نایه اول است، ما از نایه اول آمدیم دیگه. کلگی فعلا گدواد است، یک پیر مشخص دیگه در نایه شوه باز برن یاد توضیح کنن جایه را به مردم. د کابل ښار په زړه کې دا ځای که څه هم یو تاریخي ارزښت لري، خو په دې وروستیو کې د ځوانانو د لوبو او ساتیري په یو ادرس هم بدل شوی و، ځکه د ښار د لوبو لپاره مناسب ځایونه کم دي. همدې حال کې یو شمېر نور لاسي پلورونکو بیا له کابل ښاروالۍ غواړي ترڅو په چمن حضوري کې ورته د کاروبار لپاره ځایونه مشخص شي. پر وینا یې لا تر اوسه یې پیر پلور نه ده شروع کړی او هره ورځ سلګونه افغانۍ زیار ګالي. دوی د ښاروالۍ یادګام چې د دریو حوزو لاسي پلورونکو ته یو مناسب بازار جوړوي ستایي، مګر په عین وخت کې غوښتنه لري چې چارې دې چټکې شي. والله داسې خلک شته ده چې د ورځې 200-300 روپۍ دلته مصرف لري، یو روپۍ هغه نه ګټي نه. همدغه ته ناست دي چې یو ځای موږ ته مشخص سي او راکول سي. نو خدای دې وکړي چې دې ټولو ته رسیدګي وکړي. انشاءالله دا به مثبت ګام وي او دا یو بازار ده. مثال دغه چمن وزیر مخکې همداسې پروت و، نو داسې خاصه ګټه نه دی اخیستل سوې. اوس په الحال دغه امارت اسلامي ډېر ښه سوچ کړی دی، مثال دغه خلکو ته د غرفې ورکړي او دا ځایونه جوړ کړي. د هر چا خپل بازار معلوم، مثال هر څوک راځي دغلته یو سیستم جوړوي ورته، ځکه داسې نه کېږي چې مثال یو خواته د چرګانو والی دی، بل خوا د سبزۍ ګډوډ یا د هغه والی د کپړو والی. نه، که چېرته سیستم منظم وي نو دا به ډېر ښه کار وي. یو څیز برخ والا په خپل ځای کې، د خوراک فروشي والا په خپل ځای کې او د کپړو والا په خپل ځای کې، مثال دا به ډېر ښه کار وسي. وزیر چمني ته او موږ د مخه په جاده کې ونو غرفې راکړې ولې اوس را شفټ کړي دې خواته. وزیر چمني ته نن اومه اتمه ورځ چې موږ دلې یو او دلې ورته ناست یو، تر اوسه ځای په ځای سوي نه یو، خو خپل سامان مې راوړی دی. دا اوس ښاروالي والا راغلي دي، کله راسي بس لږ لاره وباسي، بیا ورځ د غومره لنډه وي چې بس تېرې شي. اوس دیونه اخته دي خپل کار کوي، تر اوسه ځای په ځای کړي نه.
هڅه مو وکړه چې په همدې اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم له ځان سره ولرو، خو ویاند یې په یو بیان کې راته وویل تر هغو چې ځای منظم شوی نه وي په دې اړه رسنیو سره خبرې نه کوي. د یادونې وړ ده چې چمن حضوري د کابل ښار په زړه کې یو تاریخي او د ارزښت وړ ځای دی. دغه ځای څه باندې 20 جریبه پراخوالی لري او تاریخي ارزښت څه باندې یو پیړۍ ته رسیږي. حسین صافی، موج نیوز، کابل.